کلامي دوه خبرې کوي بیا مطلب دا دی څوک وي کنه کنه دته چاته کوي کلامي څوک چې کم دی وي څوک جوهه وي زمون کله کې یو تبلیغ والا امیر صاحب دی داغه تکي کلام دی دا داغه تکي کلام دی کامیابی الله دین کې خدا دا ماته بن کې و چې د چا ګرمي کې ورواړه وته ته دا څه د خان زوی راغلی دی خورا واړه غزر کوم دی زستا صدر وزیر مانه معاف کړ ته پکې لا چی شي یا به ټولو ته پکې لګوي او یا به ټولو ته بندوي دا انصاف دی ما ته پکې لګول نور ګرمه کې ناست نه دا خبره ټیک ده ټولو ته بند کا تا ته ته بیا وي چې ما ته راواړه زه ورته خون ښکارم سم توجه دار چې خپل ته کې کلامي نه هغه امیر صاحب وي کامیابی الله دین کې خدا شبي جمیل بزو الله برازي کو غش بکو دا دغه تک کلام دا نه دا او خو کنسل نه دي ایو سړی به چې کم دی ډیر وي چا ورته دا چې کم دی مو وایا هغه ورته کو څوک می سر د تنی غس کې چې کم دی واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی کڅوک می سر د تنی غس کې چې کم دی واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی نو بس ما ته کلام توجه ده څوک چې ځان ته متوجه کې سبب ورته وای څوک چې وفات شي دته وای میت ورثاو ته ویل کېږي اهل میت نو د میت لپاره ایصال ثواب دی مونږ دیو که تلاوت دیو که ذکر صدقه دیو کړه تاوی ربا د دې تلاوت د دې سبق د دې خیرات اجر او ثواب زما مور پلار ته او نیکه ته او نیا ته ورسي دا ثواب رسي که نه رسي دغه ډاکټر وای نه رسي ما دا ستا کار خو نه رسول دا د الله تعالی کار دی الله یې رسي ته پکې لا چی شي چې الله یې رسي وستا ولې درد دی الله یې رسي دی وي ته کې زم او ببلس کی نه وي زما خو تند ماته نه شو ما په دین کې عقل نه چلیږي دی کې اختلاف دی چې سړی په قبرستان په مقبره تیرېده او الحمد شریف وي نو د دې الحمد شریف ولا دوالین امون پوري د دې دا ثواب په دې ټول قبرستان والو باندې ټوکړي کېږي تقسیمیږي او که هر یو قبر ته پورا د الحمد اجر ثواب ملاويږي نو نور خلکو چې دا اجر ثواب تقسیمیږي زموږ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه هر یو قبر والته پورا د الحمد شریف ثواب ملاويږي هر یو قبر ته سل قبرونه تا یو ځل الحمد شریف وي سل واړو ته پورا د الحمد اجر ثواب ملاويږي دا ایصال ثواب څوک چې وفات شي هغې دپاره ایصال ثواب دی او د ورثاو دپاره تعزیت دی تعزیت معنی تسلي ده تسلي ورکول چې موږ خپل ځان کې اختیار نشو لرلی زموږ واګې د بل په لاس کې دي نو دا یو لار ده زموږ د ټولو تګ دی موږ ټول به مړه کېږو مرګ حق دی د الله د ذات منکرین په دنیا کې شته د قرآن منکرین په دنیا کې شته په دې دنیا کې د عذاب قبر منکرین شته اچھا هغې ته څه وایي شامه ټونګان چې د عذاب قبر منکرین شته د پیغمبر د یارانو منکرین په دنیا کې شته اور د ختم نبوت منکرین شته هغې ته څه وایي پاکستان کې نو وایه که نه څه ورته وایي سمجھ جوړ زما سونه خاله په ثوابه کې په خبرم لاک ډاون دي تا ته ویلي چې خبرې به م نه کوي چې د څوک د پیغمبر ته خاتم النبیین نه وي د ختم نبوت منکر هغه ته څه وایي وایه څه ورته وایي نو د ختم نبوت منکرین شته د الله د ذات منکرین شته د قرآن منکرین شته د دعوت او تبلیغ منکرین شته که نشته ډېر داسې خلک د هغې تبلیغ نه مني نه لکه پیغمبران به هم بیا ته نه مني بهرحال خو د مرګ منکر نشته دا مرګ یهودم مني هنودم مني مجوسم مني جمله کفار مرګ مني مسلمان نه دی په دې ځان نه رکېږي چې ته دوا له راشه مرګ حق دی مړه کېږو به مرګ حق دی مړه کېږو به دا عقیده د کافرانو هم ده دا د عیسیانو عقیده مولوي صاحب ته ځای پرېږده چې کښېني راځه کښېنه بس تاسو نور کښېنئ مرګ حق د مړه کېږي به خو فرق دا دی کافران په مرګ باندې زوال پذیر کېدل مني مسلمان مرګ مني د مرګ نه بعد دوباره ژوند مني مسلمان مرګ مني د قبر سوال او جواب مني شته که نشته مسلمان مرګ مني د قیامت ورځ مني شته که نشته مسلمان مرګ مني سوال او جواب مني شته که نشته مسلمان مرګ هم مني جنت او جهنم هم مني شته که نشته کافران په مرګ باندې ختمېدل مني نو د مرګ نه انکار یهود هنود مجوس چا نه دی کړی مرګ ټول انسانان مني څنګه چې د مرګ نه چا انکار نه دی کړی نو د مرګ نه انکار هم چا نه دی کړی نه علاج هم چا نه دی کړی کني دا په رافع سے په خپل ډاکټر دی
دی کنه دی 182 ډبی پراته دي په پته نه پدې دوايانو کې سات چې موږ ته دام پته نشته خو بس قسمه قسم ذائقې جوړې دي د ډاکټرانو کمی نشته د میډیسن کمی نشته د ادویات د جړی بوټیا کمی نشته اے جسب د دمونو تعویذونو والم کمی نشته دمونه چول والم خډیر دي ډاکټرانو هم خډیر دي حکیمانو هم ډیر دي خو د مرګ علاج چا سره نشته ما ته خو په ثوابه کې داسې ډاکټر چې تا ته وي زه درته انجکشن لګوم بیا به ته نه مړ کېږي داسې انجکشن شته داسې دمونو والا شته چې تا ته زه در باندې دم اچوم خو خیر دی که د کرونا نه بچ شوي خو د مرګ نه به بچ کېږي مرګ به نه راځي شته ای د کرونا نه ځان بچ که بچ شوې که بچ نه شوې بچ شوې که بچ نه شوې وایه بچ شوې که نه د مرګ نه بچ کېږي که نه انشاءالله کرونا چې ختمه شو مړه کېدم ختم شو که نه دا زمونږ عقیده ده دکه زمونږ دا مسلماني ده دا مرګ جوړ په کرونا کې دی دا د نن 15 کاله مخکې چې خلک مړه کېده په کرونا مړه شوي ته ظالمه ده کرونا نه یریږي او د مرګ نه یریږي د الله تعالی نه یریږي خوري دی تا خو د الله د رضا لاس ملاولم پرېښوده لاس هم نه ملاوي تا دا نه دي اورېدلي په سې روزه کې چې یو مسلمان بل مسلمان سره لاس ملو کړي لاس پرېښودلو مخکې وایي څه چل کېږي وایه که نه څه چل کېږي دا ګناهونه چې ماف کېږي دوړېږي ریجېږي دا چشمو کې ښکاري دوربین کې ښکاري خوربین کې ښکاري د دې خیرونو ډاکټرانو په لیبارټرۍ کې ښکاري نو زه وایم چې ګناهونه غورځېږي دوړېږي کرونا دې هم پکې وغورځېږي لاسونه میلاوه مړه سنتو باندې ژوند تېراو ګور مسنون دعا ده اللهم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت دا خو مې اورېدلي ده که نه الله په مرګ کې برکت راکړي د مرګ نه پس هم برکت راکړي په مرګ کې برکت راکړي نو موږ په مرګ کې برکت غواړو موږ داسې کړنګېدلي برکت منو موږ په مرګ کې هم برکت غواړو څه شي اللهم بارک لی فی الموت اوس ګوره په مرګ کې برکت څه دي مړي له غسل ورکول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده مړي له کفن ورکول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده په مړي جنازه کول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده مړي دفن کول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده تا ته ویلي نو چې جنازه به پې نه کې خواله به نه ورځي کنې درته لګي وایه ویلي تا ته دا ویلي نو چې ورنږدې کېږي منه به د سیمټو په بوره کې رونغړه کفن به نه ورکوي ویلي که نه ویلي دا پیغمبر فرمایي اللهم بارک لی فی الموت دې ورځو کې مې وایي خدایه مړ کوې ما د مرګ نه برکت لاړ پینډه کې اسپتال کې د کروڑپتی پلار په اسپتال کې پروت دی مړ دی په کرونا کې مړ دی 3 غنټې پروت مذاکرات پدیو زامن یا ډاکټرانو ته او اسپتال والا ته وی چې 3 लाख روپے درکو خو تاسو یې لامبوي کاپنم تاسو ورکې خخم تاسو کې خمون در نږدې کېږو نه ظالم دی پلار به تاسو سره څومره مینه کړي څومره په ناز او په ادب دی پلار تل وی کړي نن خپل ځان دومره خوږ شو ته پلار ته نه نږدې کېږي ته چېرته زه په دې کې مبتلا نشم زه مړ نشم توجه اوس یې واپس تشریف وړې شته که نشته کرونا شته شته نشته نو تپوس کوې نه دا چېرته تلې ده دا تلې چېرته ده توجه او لږ وخت پس اوس بیا را روانه ده یا به یې زه شهید کړم یا به زه ژوندیم خو درته وایم چا وی دا فیسبوک والا وی څه کسان دا میډیا سوشل دوی وی سپینې مه وایه سپینې مه وایه دا جمله مې اورېدلې ده دا د له چورلټه ولټه کومه د یو سپینې مه وایه که ژوند کوي ما وی سپینې به وایو موږ ژوند نه کوو سپینې به وایو موږ ژوند دا جمله په فیسبوک څوک شیر کړي نن انشاءالله سپینې به وایو ژوند دی ته زه ډاکټر صاحب ته چې نیا دې لاړه ته دلته سکې مړه چې نیکه دې لاړ ته دلته سکې د پلار ته وله وایم چې ستا مور لاړه ته دلته سکې مور دې خاورو ته لاړه ته ماته دلته نیغ کېږي سپینې مه وایه که ژوند کوي موږ به سپینې وایو موږ ژوند نه کوو دا ژوند آدم سے لے کر تر ننه پورې شیطان ژوندی دی که نه او د قیامته پورې شیطان له مرګ شته شیطان سبا مړ کېدی شي بل ورځ مړ کېدی شي 10 کاله پس مړ کېدی شي نو شیطان ژوندی دی شیطان ژوند کوي شیطان له دې ژوند څه فایده ورکړه خوله خوځوی که نه یو څو ګازاره کومه شیطان له ژوند مزه ورکړه وایه که نه پکې درته داوم درته هم صبر وکړه مزې ورکړه
شیطان لدی ژوند مزه ورکړه حسن جان شهید رحمت الله علیه چا ژوند ته پرېښوده مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله چا ژوند ته پرېښوده دا لوی لوی علما چې شهیدان شو دا چا ژوند ته پرېښوده ته ما ته وایه سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي موږ ژوند نه کوو سپینې سپینې به وایو غټ اختر ته چې لږې ورځې پاتې شي سپینې سپینې وایو هغه خبرې ما سره مه کوي چې قدم بڑھاؤ هم تمہارے ساتھ ہے میں نے قدم بڑھایا زه جیل ته ورسېم تاسو راته بار نیغ نیغ کېدی قدم بڑھاؤ کینې دا کیسې پرېږدی هغه د وټونو د لیډرانو خبرې هم شروع کړي دي چې وټ به درکوو بیا پته نشته چې چاله دی وټ ورکوو ای دوی ملا لار څه ورکوي خو ملا له وټ نه ورکوي نه ورکوي هم ښځه هم درکوي خو وټ نه درکوي ملا یې دومره خوښ دی او ټولې مزې مزې زه جیل ته لاړم روجه م ماته کړه تراویح م وکړې اوس بند هاټ پاټ راغی ما یې جوړ بم یې در پسې راوړه او کیدای شي په دې کې راوړي دا خلک حکومت هم په سلای هغې نه مې چې سر اوچتو لوګي ته شروع شو ما بم چې پټاویږي پهله لوګي کوي که نه لوګي سره تې خوشبو راووته ما یې کو جوړ سپری هم پې کړې ده ما په خوږ بم مې مړ کوي چې سر مې ته اوجت که اوس کې پکې پرتې دي کوپره حلوا جیل ته راله حلوا د خوشحالۍ نه په جړا شوم ما یې ربه څومره غیرتي ذات یې نو ملا له جیل ته م حلوا راوړه تشې مزې دي مړه سم وار پار خطا کړي هسې وار پر خطا کړي یو ځل مرګ دی د غیرت مرګ غواړو د بوزدلۍ مرګ نه غواړو توجه لږې ورځې چې پاتې شي غټ اختر ته اوس به تاسو ته سیبان وي چې آئنده جو چوتھا لہر ہے کون سا وہ بڑا خطرناک او زه دا وایم تاسو دا خوله پوزه پټه کړې که نه ډاکټرانو نه دا چې اټیک کوي په پوزه او په خوله کوي نو دا په غوږونو اټیک ولې نه کوي چې دا بامبړان دې ورته کولو کړي دي ستاسو څه دماغ کار کوي په دې اټیک او تا چې دا دوه سوري بند کړي د انسان کې خو بلا شي سوري دی په بل سوري اټیک ولې نه کوي تاسو خبره باندې پوهیږئ توجه شته سنگل ده که ډبل ده لږ صبر وکړئ انشاءالله غوږونو دپاره بیا ماسکونه را روان دي بیا به اعلان وکړي چې په خېټه هم ماسک وتړئ او پښتو کې نشم یو ماسک به دله په فرنټ تړي یو به دله په بیک سایډ باندې تړي صبر وکړئ خوښ به م شي توجه اوس لږ وخت پس به دوی دا وایي چې تاسو ته مبارکباد دی بچ شوے خلاص شوے خو آئندہ جو لہر ہے وہ جانوروں کی طرف منتقل ہو گیا ہے لہٰذا مال مویشی منڈی کی طرف جانا نہیں ہے اور جانور خریدنا نہیں ہے اور جانور بیچنا نہیں ہے ساروی و نہ اخل نہ بخر سوے زکا پس سارو کی کرونا قربانی دل تباہ کئی قربانی دل خرابی تاسو دی مړه ما وی روجه خرابی اوس به درته ووایي لږ صبر وکړه خو زه درته پرېښودم انشاءالله زه خو وایم سپینې سپینې کمې پورې ژوندی م وایم به خوند دا نه کوي چې څه دې ویلي م نه یو ډېنډت دي کي موږ خو څه ناسه غاړه خلاصه کړه بهرحال او چې محرم راشي نو بیا دا په چوټۍ تلي زه کال دغه ځان وایي راولي دې کې جنت دی کمیس دی خو دې کې جنت دی بقول د مولانا بجلیګر صاحب وایي تا کمیس وخې موږ ځان له پاودسونو ډراو که په دې کې جنت یې موږ دا پرتګونه وباسو خولې موږ نه بهیږي چغې موږ په منځونو په تلاوتونو په ذکرونو په تبلیغونو مړه راووتو لس ورځې به ځان باندې راکېدم ځان به سم برابر کړم بس جنت ته به ځم ښه چل خو دی بهرحال د مرګ نه انکار چا نه دی کړی د مرګ علاج چا داسې تاسو لیدلی چې تا ته وایي زه در باندې داسې دم اچومه چې بیا به نه مړ کېږي شته داسې دم چا سره تعویذ در کوم داسې تعویذ دی چې دا د غاړه کې چولي بیا به نه مړ کېږي شته چا سره شته داسې ډاکټر شته نو نتیجه دا شوه چې نه د مرګ نه چا انکار وکړو نه د مرګ چا علاج وکړو اور تیسری بات د مرګ نه چا قانون نه وتښته آئین نه وتښته خیبر ایجنسی کرم ایجنسی پاړه چینار ممند ایجنسی ته وتښته مخرور شه د مرګ نه چا فرار کړي د مرګ نه څوک مخرور شوي دي وایه که نه مخرور شوي د مرګ نه بچ کېدی شو دا چې چا باندې کارونه راغله زویم د دې نیټه پوره وه او چې په چاران نیټه پوره نه وه او که زمونږ نیټه پوره شوه ښه ټیک ټاک روغ رمق سم دم به چې پوره شوه مړه کېږو به پښتانه وي د سختې مرګ نشته وایي چې ډوبېږي لامبوزن ډوبېږي وایي که نه وایي ولکه دله خو لامبو ورتله که نه وایي چې ډوبېږي مشران وایي لامبوزن ډوبېږي او د هارټ سپیشلست په هارټ اټیک مړ کېږي و ډاکټر صاحب ته چېرته لاړې د هارټ سپیشلست
په هارت اٹیک مړ کیږي. نو لکه ته خو په خپله د دې سپیشلیسټ وي، ته په هارت اٹیک ولې مړ شوې؟ وایي مرګ په نیټه دی. مرګ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. کله چې نیټه پوره شوه یو ګړی نه مخکې کېږي او نه رستو کېږي. ټول دا ترجمه کوي، نه مخکې کېږي او نه رستو کېږي. شیخ القرآن د شاه منصور رحمت الله فرمایل وایي دا یو ګړی مخکې کېږي نه، یو ګړی رستو کېږي نه. وایي د دې په مطلب پوي، وایي د دې مطلب دا دی چې ستا نیټه پوره شوه، ستا ټول محبین، ستا ټول دوستان، ستا ټول شاګردان، ستا ټول مریدان تاله ستا د زندګۍ یو سیکنډ سیوا کولی نشي، یو سیکنډ سیوا کولی نشي. څوک چاله یو سیکنډ سیوا کولی شي؟ اور دشمن ستا قتل کول، دشمن ستا ختمول خو ډیره لري خبره ده. دشمن ستا د مقرر وخت نه یو سیکنډ کمولی نشي. دا زمونږ عقیده هم ده او دا زمونږ ایمان هم دی. چاته چې مرګ راځي په خپل نیټه باندې به راځي. مرګ حق دی. البته چې مړ شو نو بیا به چې څوک مړ شوي دي، اوس زه ډاکټر صاحب ته نیا دې وفات شوه، پلار ته وایم مور دې وفات شوه، بیا به ملاقات کې که نه به کې. دا چې کله څوک وفات شي، نارینه وفات شي، خلک د تصویر واخلي، فیسبوک له ټویټر له اخبار له ورکي او بره پې غټ غټ لیکلي آخري دیدار. زما یو مقتدي مړو، زوی یې په آرمي کې و چې راغی، یو کاکا آواز وکړ، وایي راشه بچي، پلار هم د الله حد کېښي، آخري دیدار یې وکړه. دوی ته پته نه وه چې 11,000 دلته کې دی. زه چې ودرېدم ما ورته دا جمله غلطه ده. آخري دیدار ویل دا جمله څه ده؟ دا جمله څه ده؟ نو سپینې سپینې وایه که نه، که تاسو ژوند ته اړولی دی، ژوند کوئ؟ رښتیا وایه ژوند کوئ؟ ژوند کوئ؟ زه خو جذباتي په سوچ پیو کې غواړئ. ژوند کوئ که نه کوئ؟ کوئ که نه کوئ؟ نه کوئ؟ نو سپینې سپینې به وایې، چې سپینې سپینې وایې بیا به سپینې سپینې اورې، سپینې سپینې به اورې او سپینې سپینې به وایې. بهرحال اوس خو بل نور سیسټم را روان دی، غوږونه به دله بندوي چې قرآن واونري، حدیث واونري، حق واونري او د وینانې خو بند کړي. تا چې شامټون خولې ته اچولي. ابل یو هلک وه، یو کس راته رنګ کوي زه خطیب یم. دا تاسو ته پته چې خطیب کوم ځای کې خطیب وي. وایي زه خطیب یم، دلته دومره پابندي ده چې زمونږ خطیب صاحب مونځ کوي نو په مونځ کې هم هغه خولې ته ماسک اچولي. ما نه د مسلې تپوس کوم مفتي صاحب د امام پسې مونځ کوو که نه کوو؟ د په مونځ کې او قرت کوي، خولې داسې بند وي، نو ته دې خولې ته لاس کېږدو خبرې کوه څنګه وي؟ ته الله ته ولاړ یې، تا خوله بنده کړې ده. ما ورته ویل دې خطیب ته وایه چې مفتي سردار علي حقاني وایي چې ته کله روټۍ خورې نو بیا دې ماسک اچولي. ظالمه چې دا زخر ورچې. ما دا تپوس ته وکړه، صبر وکړه، موږ مسلمانان ټول منځونه کوو، کېنه حاجي صاحب نو کېږي به. ما ته بل یو بابا په جمعې بیان کې آواز راکړه، ټایم پوره دی. ما ورته چې ټایم دې پوره شي بیا به دې جنازه کوم، بیا به دې جنازه کوم که ټایم پوره کېنه مړه زه درته خود ښکارم. توجه، زه دې څه له راوستم؟ دې وجه نه مونځ کوو انشاءالله، ټول مسلمانان یو که نه حاجي صاحب؟ په دې پر کېنه لږ. دې وجه نه موږ انشاءالله العزیز خپله زندګي سنتو مطابق جوړه کړو، مشران ادب کوو، په کشران شفقت کوو، د علماو قدر احترام کوو، تقوا پرهیزګاري اختیار کوو. دا مشر کېنه وایي که مال چل راځي، خپله زندګي د سنتو مطابق جوړه کړې او د مشرانو ادب کوو انشاءالله. تاسو کې دومره غیرتي څوک شته دی چې خپله زندګي د سنتو مطابق جوړه کړې؟ زه میلمه یم، زما بار څه برداشت کړې، زما کنزل به هم برداشت کړې چې پښتانه. دې وجه نه خپل ساعت لمحات د سنتو مطابق جوړ کړو، مشرانو ادب کوو، په کشران شفقت کوو، د علماو قدر احترام کوو. او ته چې دومره پوهېږې زه دې څه له راوستم. دې وجه نه انشاءالله سپینې سپینې به وایي ژوند، سپینې سپینې به وایي ژوند، سپینې سپینې به وایي ژوند. دې وجه نه خپله زندګي د سنتو مطابق جوړه کړو، مشران ادب کوو، په کشران شفقت کوو، د علماو قدر احترام کوو. چې ټایم پوره شي بیا به جنازه کوو. څه به کوو؟ چې ټایم پوره شي بیا به څه کوو؟ بیا به جنازه کوو. چې ټایم پوره شي بیا به څه کوو؟ بیا به جنازه کوو. دې وجه نه زندګي د سنتو مطابق راولو. تبلیغ کې به څوک څوک وخت لګوي؟ ٹھیک ده انشاءالله. او د ختم نبوت دفاع به څوک څوک کوي؟ او جهاد به کوي انشاءالله. د باطل نظام خلاف جهاد به کوي انشاءالله. د مشرانو ادب په کشران شفقت د علماو قدر به کوي انشاءالله. خو که غلط کار مشرم کو نه برداشت کوو به. زه د حق ملګری یم. ما دپاره که د ختم نبوت په دفاع کې پلار رکاوټ جوړېږي، پلار پرېږدمه، که مشر رکاوټ جوړېږي مشر پرېږدمه. ما دپاره که جماعت تنظیم امامت خطابت رکاوټ جوړېږي دا هر څه پرېږدمه، خو د ختم نبوت تحفظ پرېښودو ته تیار نه یم.
دا وخت د پیغمبر د ختم نبوت د تحفظ ضرورت شته که نشته؟ نن چې دا قادیانان څومره نیغ کېږي تا سره د ختم نبوت دفاع دپاره ټایم شته؟ د فضولیاتو دپاره سیاسي بحث مباحثو دپاره د ټپو چاربیتو دپاره خو ډېر ټایم دی. ته چې په ګپ راشې ظالمه څنګه کړنګېدلې ګپ به لګې څنګه ګپ به لګې تاله به کوم ګپ درځي ته به فضولیاتو کې څومره تکړی. دې وجې نه مشرانو ادب وکړو سنتو مطابق ژوند تېر کړو. په دغه خبره باندې اکتفا کوم. دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. ګناهونه معاف کړي مشکلات هم ربه کړي او ربه د لمونځګزارو موږ ټولو د لمونځ کولو توفیق را نصیب کړي. حاضر مجموع مخبور مشکور کړي. امت مسلم په حال رحم کړي. دا ګرمي په دې پکو نه ختمېږي. قبر کې به پکي ځان سره لګوي وړې به که نه انشاءالله دا پکی مکی قبر کې پکی نشته دی. او اسلام وینه غواړي شریعت وینه غواړي ختم نبوت وینه غواړي. الهی کلمت الله لپاره قرباني ورکو. خپل د مشرانو کشرانو زندگی د سنت مطابق جوړ کو. او ټول سټوډنټان نوجوانانو د پبجی نه د چا بایکاټ دی د چا بایکاټ دی بایکاټ بکو فری فایر لای لډو پبجی نه بایکاټ وکړو. سنت مطابق ژوند کړو. په دا خبر باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.